سلامونه او احترامات ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری نیم رضا یم ملګرو د ښکلي مازدیګر چې جعفرشاه ورور استعمالي هغه پیج جعفرشاه ورور سره دی او د ښکلي مازدیګر پیج دپاره دغه یو زوړ نه غزل دی چې وطن کې مهنګایي د اوس د اذان به خرڅول غواړي وطن کې مهنګایي د اوس د اذان به خرڅول غواړي او بچي مو زلمي شوي دا ګلان به خرڅول غواړي او ورسه مو ورته خرڅ کړل خو یو ځان مو پوره نه کړو دا یو څیز پکې پاتې دی ګریوان به خرڅول غواړي هر څه مو ورته خرڅ کړل خو یو ځان مو پوره نه کړو دا یو څیز پکې پاتې دی ګریوان به خرڅول غواړي او همده پې مونږ خرڅ کړو خو قرضونه یې خلاص نه کړل همده پې مونږ خرڅ کړو قرضونه یې خلاص نه کړل راځئ چې ورته یو شوده انسان به خرڅول غواړي او مکتبه کې ده چې دا نور عوام اخلي خو قیمت ډېر زیات کم دی شاید به دا نور عوام اخلي خو قیمت ډېر زیات کم دی او نیم ځان تیار که شاعران به خرڅول غواړي دا نور عوام اخلي خو قیمت ډېر زیات کم دی او نیم ځان تیار که شاعران به خرڅول غواړي او دغه یو نظم دی چې د خالاتو سره چې زمنم چې دا وبا ده زمنم چې دا وبا ده زه دې نه منکر نه یم د کیسې نه منکر نه یم ستا د خولې نه منکر نه یم دا یو سوال مې خک جوړیږي دا یو سوال به درنه وکړم ستا دا پټ مخ په څرګند کړم دغه یو کمال به وکړم جوماتونو ته نور نظم د منځونو نه پال وکړم راشه دې کیسې ته غوږ شه د لانجې کیسې ته غوږ شه او ستا د خولې کیسې ته غوږ شه چې په دې تاریخ شروع شوه نو په دې باندې ختمیږي چې په دې تاریخ شروع شو نو په دې باندې ختمیږي دا غریب خلک به صرف دې وبا باندې شرمېږي جوماتونو ته لاړ نه شي بس وبا در نه خورېږي جوماتونو ته لاړ نه شي بس وبا در نه خورېږي او دا زما دپاره نه ده دا زما دپاره نه دا د ستا دپاره نه د مولا دپاره نه دا دې خلکو دپاره چې د هېڅ لاندې ناست چې سهار د کوره وځم نو خولې رانه بهېږي هر غریب رزق دپاره په دې غرونو کې کړېږي نو بیا څنګه داسې خلک په کرونا کې یادېږي زه نه یم زړه راغونډ کړم تاسو هم زړونه کلار کړئ د دې خلکو ناکردو ته لږ شان سوچ وکړئ نظر کوئ او دا وینا تاله خوږوه دا وینا تاله خوږوه دا خلکو له ترخه و دا زمونږ د ژوند کیسه وه اخري کې دغه سوچ شروع چې هر سړي رویار خو ستا کمی ونو هر سړي رویار خو ستا کمی ونو ستا سینه کې زړه نه و غرګې ونو هر سړي رویار خو ستا کمی ونو ستا سینه کې زړه نه و غرګې ونو تلم به درنه خامخا یار چې ماښامې ونو بس